ملمستیا ده. ایک علماء فرمائی چې ملمستیا خدا سی وي چې سټینګ بیا سړی ځي کنه ملمه کنه په کور کې پاتې شوی. الله وی نه دا تشبیه مې د دې سره درکړه چې ملمه د کوربه باندې هغه وی چې زه دا ملمه په څه خوشحاله کم زما ډېر نسبین ملمه راغلی نو هغه ګوري په کور کې چې عام طور سره یو طعام پخی نو د ملمه دپاره دو طعامه برابرئ چې مخکې صرف بالښې لګولی تکې لګولی خو چې معزز ملمه ورته راشي د هغې تولۍ د پاسه ورته بیا جانماز واچوي یا ورته صوفي کېږي و ډېر معزز ملمه راغلی ډېر مکرم ملمه راغلی. نو الله وی دا تشبیه مې د خپل بنده لره د دې په دنیا کې فطري خبره دا ده چې د ملما د قربانه سوي طعام جدا وي. نو الله وی زما د جنتینو بندګانو با د دوی دا ژوند تېرول په جنت کې داسې وي لکه دوی چې په دنیا کې چاله ملمستې ورکوي او ملمستې کې سړی کوشش د ملمه د خوشحالېدو کوي چې دا ملمه خوشحاله شي. ځکه الله فرمایي نزلا من غفور الرحیم. الله وی دغه مؤمنان څوک دي؟ د دې مؤمنانو به صفت سوي د ژوند د تېرولو. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. اولا